پخوا چې وزیر د وزارت نه ووته دلته یو ساعت مخکې 2 ساعته مخکې لاره به بند ورته. پخوا خو خلک په هیر او ژوند کوه. چقدر تغییرات آمده در این منطقه از وقتی که شما آمدید؟ قماندان یا وزیر وته بس دقیقه په احترام به ساعتونو به لاره بند بود. ترازیات استاد میکرد، بیروبار بود، اصلا آدم نمیتونست رد شود، بیروبار زیاد بود. دلته دا سرک په تیر کې موجود و که دا نوی جوړ شوی څه تغییرات راغلي دي؟ بعد از 8 بجه شب دیگه نمیتونستی خالص دوزی و نامنیتی بود که خلاص ډېر تنګ و. دغه کراچیګانې چې دلته درېده بیا لاره بندېده، د موټر تګ راتګ نه کېده. د یاد درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. یو ځل بیا مو زه امین الحق امیني یوې ځانګړې خپرونې ته هرکلی کوم. نن موږ د مکریانو سیوم یا د دریمو مکریانو سیمې ته راغلي. زما شاته چې تاسې کوم سړک ګورئ دا د دریمو مکریانو په سیمه کې رغېدلی دی. همدا شان که شاته وګورئ دلته د عزیزي ټاور په نوم چې څو لوړپوړې ودانۍ موجودې دي دا هم دلته رغېدلي دي او دا چون ښار ته نږدې سیمه ده دلته نو په اوس وختونو کې د ښاروالۍ هغه پام هم زیات شوی دی. په تیر کې چې کله هم له دې لارو څخه تېرېدلې ډېرې ستونزې او مشکلات موجود وو. ځینې خلک داسې موجود وو چې د خپلو ګټو لپاره یې دا سیمې تړلې وي، د سړک څخه تګ راتګ نه کېده او که چېرته به هم په ندرت سره له دې سیمې څخه چاته اجازه ورکول کېدله هغوی به هم څو وار پلټل کېدل، تلاشي کېدل به او بعد له هغې څخه بیا کولی شو چې له دې لارې څخه تېر شي. ستونزې او مشکلات د لارو او کوڅو له درکه ډېر زیات په تیر کې موجود وو. مختلف سړکونه په مختلفو نومونو او په مختلفو بهانو باندې تړل شوي وو، د تګ راتګ لپاره نه پرانستل کېدل. خو له نیکه مرغه چې په اوس وختونو کې دغه سړکونه یو خو دا چې پرانستل شول، بل دا چې د رغېدو لپاره یې ډېرې اساسي چارې پیل شوي دي. که وګورئ دغه سړک په اوس وخت کې هغه لومړنۍ چارې بشپړې شوي دي او قیر اچونې ته آماده دی. کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دغه ساحه نو بیا د پلي لارو ساحه ده. پورې غاړه هم همدغه اندازه پلي تګ لپاره دغه لارې په نظر کې نیول شوي دي. همدا شان د سړک دواړو غاړو ته دغه ویالې یا جویچې چې ورته وایي دا هم په نظر کې نیول شوي دي چې هغه هم تقریبا چې بشپړېدو باندې دي او دغه ده چې په نږدې راتلونکي کې بالاخره سره د قیر اچونې سره د دې سړک دا هم بشپړېږي او ګټه اخیستنې ته به سپارل کېږي. موږ د دې سیمې له خلکو سره د دې سړک په تړاو غږېږو، همدا شان د دې خلکو د ژوند په تړاو، همدا شان له ځینو ورونو سره به هم غږېږو چې دلته کوچني کوچني کاروبارونه کوي او همدا شان له وکیل صاحب سره به هم د دې سړک او د دې خلکو د ژوند په تړاو خبرې اترې کوو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو یو ځل بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زه همدلته په همدې سیمه کې ولاړ یم او له ما سره په څنګ کې د دې سیمې یو مشر ولاړ دی. له دوی سره به د دې سیمې په تړاو باندې خبرې کوو. همدا شان روزمره ژوند چې دلته دا خلک تېروي د دوی په تړاو به هم ورسره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم ورور جوړ. صدیقه د قدر شکر د الله فضل مننه. سلامت الحمدلله فضل. کاکا جان نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد حفیظ ده، د همدغه نهم نایې
د یو ګذر وکیل د ګذر یم د همدغه ځای اوسېدونکی یم. وکیل صاحب تاسو به نو د دې سیمې په تړاو یو څه معلومات لرئ. موږ نو اکثره کوشش دا کوو چې یو سیمې ته چې لاړ شو مشرانو سره وغږیږو او دغه سیمې په تړاو ورسره خبرې اترې وکړو چې دغه سیمې خلک څنګه دي، دلته چې کوم نوي تغیرات راغلي دا څنګه دي. که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي دلته اوسېږئ؟ زه خو تقریبا پیدایښت مې همدغه نهمه نایه کې شوی ده، قلعه په سایه کې ده او همدلته لوی شوی یم او همدغلته تحصیلات مې همدغلته کړی. خو روزمره ژوند د خلک شکر الحمدلله ډېر ښه تېرېږي. امنیت په باره کې ډېر ښه امنیت لرو ماشاءالله او روزانه خلک خپل ګزاره کوي، خپل ژوند ښه تېروي انشاءالله. ډېر ښه. وکیل صاحب څومره زده کړې مو کړي دي؟ زه 12 مکتب نه فارغ یم او 12 کاله مې مکتب ویلی او نور مشکلات د اقتصادي وو او فضا د امنیتي وو چې موږ نشو کولی چې موږ خپل تحصیلات ادامه ورکړو. وکیل صاحب محترم دلته په نوو تغییراتو کې راته وغږیږي. دلته دا سړک په تیر کې موجود و که دا نوی جوړ شوی څه تغییرات راغلي دي؟ دا پخوا دلته خو د حفظ مراقبت له خوا نه چې کله دا مکرویانونه جوړېده ډېر یو کمبر سړک و. بیا په فضل د خدای د اوس امارت اسلامي ښاروالۍ کابل دغه سړک یې لوی کړی ده او انشاءالله قریب به دا به افتتاح بهره برداري ته به اسپاري. کار یو 30% مخته تللی ده، نور به انشاءالله مختګ کوي انشاءالله. د امنیتي وضعې په اړه که راسره وغږیږي وکیل صاحب، په تیر کې څنګه وو او اوس څومره تغییرات راغلي دي؟ که لحاظ د امنیت وایو انشاءالله ډېر تغییرات راغلی. پخوا خو خلک په هیر او ژوند یې کوه او د بندستان ډېر و، اوس د بندسي و د منځه تللی د امنیت سرتاسري ده انشاءالله چې هېڅ ستونزه د امنیت له خوا نه نشته انشاءالله. د شپې په تیر وخت کې تاسې د شپې دلته تګ راتګ ډاډه کولی شو؟ نه، تیر وخت کې خو په جمهوریت کې د شپې تګ راتګ خامخا په یوه ستونزې مخامخېدو. اوس انشاءالله چې نیمۍ د شپې مې راوځي انشاءالله چې د امنیت لحاظه کوم مشکل نشته. داسې مونږ اورېدلي وو چې دغه سړک په تیر کې بند و او چا ترې نه تګ راتګ نه کو. دا خبره رښتیا ده که نه؟ په تیر کې نه، دغسې بند نه و خو ډېر تنګ و. دغه کراچيګانې چې دلته درېده بیا لاره بندېده، د موټر تګ راتګ نه کېده. اوس ماشاءالله دغه ښاروالۍ کابل د سړک یې لوی کړی ده، فراخ شوی ده او د سروشان همغه د خپل په ځای کې دي او موټر همغه د رفت آمد کوي. د شپې د ورځې کوم مشکل نشته انشاءالله. ډېر ښه. که دا راته ووایي چې په اوس وخت کې که داسې یو مثال راته ووایي چې په تیر وخت کې چاته یو ستونزه پیدا کېدله، مریض و یا یو میلمه راته یو بل څوک یو حتما یو مشکل پیدا کېږي، یو ستونزه پیدا کېږي، په هغه وخت کې تاسې ډاډه خپل ستونزې سره رسیدګي کولی شو؟ کوم مثال یې لرئ؟ والله ډاډه خو دغه ازدحام د ترافیکي و. موږ مثلا کوم مریض هم درلود یا کوم میلمه هم درلود، ازدحام د ترافیکي زښته زیاد و او په وخت زمان موږ رسیدګي ورته نه شي کولی او په ضمن کې که قماندان یا وزیر وته بس د هغې په احترام به په ساعتونو به لاره بند و. اوس انشاءالله فضل د خدای دغه مشکل نشته. که وزیر وځي که هم خلک وځي یو ځای په پیاده ګرځي انشاءالله کوم مشکل نشته. یعنی که وزیر دی او که وکیل دی او که هر څوک دی، هر څوک ده یو سان ده، بس رواني پیاده او رواني یا په موټر کې رواني عادي انسان موټر روان ده، مګر یو موټر ده که یو تعقیبي ولري یعنې دغسې لاره ورته نه بندېږي چې جناب فلاني وزیر صاحب راځي لاره به د هغې په احترام بندي. پخوا هغه چې وزیر د وزارت نه به وته دلته 1 ساعت مخکې 2 ساعته مخکې لاره به بند ورته. اوس انشاءالله په فضل خدای دغه ستونزې حل ده انشاءالله. یعنې دا ډار خپله دوی پیدا کړی او خلکو ته هم همداسې ویل که یو څوک ډېر پروتوکول ولري یا ډېر امنیتي ګاردان ځان سره وګرځوي را وګرځوي، که ستونزه هم موجوده نه وي خلکو په ذهن کې داسې تصور پیدا کېږي چې ستونزه شته. خو هغوی دغسې وو چې هغوی خپله د ستونزو ډک وو، خلک ته یې مشکل جوړوه، خپله ډار یې درلود، مجبور وو چې هغوی ځان ته باډیګاردان وګرځوي، څو تعقیبګي وګرځوي. اوس انشاءالله په فضل د خدای دغه مشکل نشته چې هر څوک د ډاډه زړه لکه عوام غوندې همدغسې تېرېږي، انشاءالله کوم مشکل نشته پکې. خدای دې وکړي چې نور هم امن زیات شي او دغه ستونزې چې کومې وړې غټې موجودې دي انشاءالله دا هم حل شي. دغه ده چې دا سړک هم د دې خلکو لپاره جوړ شوی دی، یو شخص د ځان لپاره نه جوړ کړی. که هر څه وي همدغه خلک ترېنه ګټه اخلي. هېڅوک همداسې نه ده چې اوس که ښاروالۍ دا سړک جوړوي که هره پروژه عملي کوي، دا د خلکو لپاره ده. ښاروالي خپله په دې کې زیات شت تګ راتګ ونه کړي، همدې خلکو لپاره ده. او مونږ هیله هم همدا ده چې زموږ دغه ورونه چې دلته شاوخوا اوسېږي، وکیل صاحب ستاسې دغه ګاونډیان چې کوم دي، دوی هم د دغه ډول پروژو ساتنه وکړي او ورته پام وکړي.
دا خو مسئولیت د ټول خلک دي چې ورور خپل د عام پروژې ور ساتنه وکړي او د دې نه ښه ګټه واخلي او ساتنه وکړي، ورور مزاحمت ورته ونه کړي او تګ راتګ. دا زموږ خپل سړک ده، بالکل د ټولو ده، دا نه د ښاروال صاحب ده، نه د وزیر صاحب ده، نه د کوم وکیل ده، نه کوم د رئیس نایب ده، دا د ټول خلک لاره ده، عمل منفیه پروژه ده او د دې ساتنه د هر فرد ته اړه لري چې باید ساتنه کې برخه واخلي. ډیره مننه وکیل صاحب، الله دې آباد لره، خوشحاله اوسه. ډیره زیاته مننه، الله هم خوشحاله لره. درنو لیدونکو، تاسې د وکیل صاحب خبرې واورېدلې چې دغه سړک په مورد باندې وغږېده او ویل چې دلته په تیر کې مشکلات او ستونزې موجودې وي، خو له نیکه مرغه اوس دغه ده چې دغه سړک هم پراخه شوی دی او هم کار دغه ده چې یو څه بشپړ شوی دی او صرف دغه د پیاده تګ لپاره یا پلي لارې چې کومې دي صرف دغه کار پاتې دی. انشاءالله چې دغه د کانال کار هم بشپړ شوی دی، انشاءالله چې دا هم د قیره چونې وروسته به ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي او زموږ دغه ورونه به ترېنه ګټه اخلي. که وګورئ شاوخوا د دې سړک په دواړو خواو کې زموږ ډېری ورونه په کاروبار باندې اوس هم بوخت دي او لګیا دي. په تیر کې دلته کوم سړک چې موجود ډېر کوچنی و، ستونزې مشکلات ډېر زیات وو، د هغې په منځ کې کاروبار هم زموږ دغه ورونو کوو، نو د تګ راتګ لپاره مناسب نه و. اوس له نیکه مرغه چې دغه دی دا سړک پراخه شوی دی، هغه لومړنۍ چارې پای ته رسېدلي دي او انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د قیره چونې کار به هم شروع کېږي او ګټه اخیستنې ته به سپارل کېږي. درنو لیدونکو، تاسې د همدې سړک څو انځورونه ګورئ، بېرته راګرځو. یو ځل بیا هم ستړي مه شئ، زه همدلته په درېیمو مکرایانو کې ولاړ یم. لکه څنګه چې ګورئ دغه سړک په اوس وخت کې جوړ شوی دی، تازه او یو څه کارونه یې پاتې دي او لا بشپړ نه دی، کار پرې جریان لري. او که وګورئ شاوخوا دلته نو ډېری ورونه زموږ په کاروبار باندې هم بوخت دي. زما خوی اړخ ته چې ده درېیمو مکرایانو ساحه ده، مخامخ هم عزیزي ټاور چې ورته وایي او په هېواد کې ډېر زیات مشهوره سیمه هم ده، ډېر لوړ پوړې ودانۍ ده او تقریبا چې څو پوړه دقیق معلومات ماته نشته دی. خو که دلته وګورئ په دې سړک باندې دواړو اړخونو ته کاروبار روان دی او دلته یو ورور دی چې دغه تنوري بولاني دی، فکر کوم چې تنوري بولاني پخوي، هلته په کار باندې مصروف دی. له دوی سره به غږیږو د دوی د کاروبار په تړاو باندې، همدا شان دلته چې کوم نوي تغییرات رامنځته شوي په دې تړاو باندې. سلام علیکم. سلام علیکم یادر، خوب هستین؟ بخیر، ساعت خوب است؟ زندگی بخیر میگذره؟ بخیر هستی؟ سلامت جان و جور زنده تشکر، باشی. بخیر باشی، زنده باش. نامه کی چیز بیاده؟ نامکم شهاب است. شهاب جان چقدر وقت میشه در اینجا زندگی میکنی و کاروبار میکنی؟ در اینجا که فعلا حدود 3 سال و نیم میشه که اینجا بولانی را آوردیم کار میکنم. 3 سال و نیم میشه؟ بله. پیش هم کار کرده بودی در بولانی یا؟ بله، قبلا هم کار کرده بودیم در بولانی. چرا نه؟ در کجا؟ قبلا در چی بودیم؟ مکران 4. مکرایان 4. فعلا اینجا اومدی دیگه؟ فعلا اینجا آمدیم. بله. کاروبارتان چطور است؟ خدا رو شکر خوب است دیگه، چیزی که در نصیبمون باشه همون رو میخوریم بدون شک. باز مردم ما شما خود دیگه بولانی تنوری را بسیار زیاد دوست دارن. مردم شهر کابل زیاد دوست دارن بولانی تنوری. از بولانی که در روغن پخته میشه و در تنور پخته میشه چی فرقش است؟ فرقش همین است که که آتش پخته میشه دیگه، او که روغن. فرقش همین است. و یک چیز هم هست که نان تنوری و نان چیز هم بسیار فرق داره دیگه. فرق داره، بله. مزه‌ش هم فرق داره. چرا؟ خب 3 سال میشه که اینجا هستی خودت؟ بله، 3 سال میشه که همینجا هست. چقدر تغییرات آمده در این منطقه از وقتی که شما آمدین؟ والا تغییرات که زیاد آمده، خیلی سرک نو شد دیگه، سرک جور شد دیگه، خیلی واقعا تغییرات زیاد آمده. روزایی که اول آمدین، همون روزای اول که شما در اینجا آمدین کاروبار شروع کردین، چه مشکلاتی وجود داشت و فعلا چی است؟ مشکلات وجود موترها زیاد استاد میکرد، بیروبار بود، اصلا آدم نمیتونست رد شود، بیروبار زیاد بود. حالا فعلا که سرک جور شده و کلان شده یک ذره خوب شده، مردم راحت میتونه هر طرف بره و
به راحت شدم من. یعنی به خاطر شخصاً خودم راحت شدم. برای شما کاروبارتان هم دیگه خوب شد. بله، یعنی خوب راحت شده. میتونید کاروبارتان. بله. و یک چیز دیگه تخریبات هم اینجا صورت گرفته است یعنی کم تو زیاد کم بسیار کم که دکانای مردم باز زیادترش رفت دیگه، همین دیگه زیاد تو قدر تخریبت نکرد. و فعلا هم که ما خودت استاد هستیم در کنار که است پیاده روی است، این فکر کنم که کارش مانده و جوجه هاست نه؟ بله. دیگه خلاص است بخیر. دیگه خلاص است بخیر. کارش مونده که فقط شاید که این ماه دیگه ما ان شاء الله تموم شه. اگه درباره کاروبارت صحبت کنیم، از روزای اول که آمدین و فعلا که هستین کار میکنین، چقدر تغییرات آمده در کاروبارتون؟ تغییرات که واقعا خیلی زیاد آمده. تغییرات از روز اول که خیلی رشد کردیم، مردم میان آشنا شدن و میشناسن همگی زیادتر میان. یک وقت که یک کسی چی میگه شیرینی دستتان که در بولانی را پخته میکنه میچکه دیگه عادت میکنه. عادت میکنه بله. بسیار خوب. و چی امید داری که این منطقه که شما اینجا فعلا کار میکنین و مصروف کار هستین دیگه بیادرایتان هم هستن مصروف کار هستن، کدام تغییرات نوی اگه بیاین در کاربارتان خوب است و همچنان برای مردم همین منطقه خوب است؟ با مردم منطقه که جور شوه، وطن خودم آباد شوه و دیگه سرسلامتی مردم و دو روزای عید که فعلا دیگر روزای عید است. بله. در روزای عید کاروبارتان امو روال اولی را داره یا تغییر میکنه؟ قبلا که عید رمضان بود خوب بود شکر خدا، حالا هم ناشکری نمیکنه خوب است، ولی نسبتا روزای ماه رمضان که فعلا یک ذره با سارا خوکدگی است. به خاطری که دیگه عید قربان. عید قربان است. مردم زیاد دیگه از گوشت استفاده میکنن. گوشت استفاده میکنن دیگه، بازار یک ذره کمتم. زنده باش، تشکر میکنم. بخیر باشید. امر خدمت نیست کدام بولانی بتمتان. بخیر باشین، تشکر. بخیر باشین. دوام داریم بولانی. زنده باشین. تشکر. درنو لیدونکو تاسو کتلی شئ دلته نو ډیرې ورونه خپل کاروبار باندې بوخت دي، لاره ده، موټر هم ځي راځي او همداشان هغه ورونه چې ځانونو لپاره یې کوچني کاروبارونه برابر کړي دي. څوک بولانی پخوي، یو نوانو دغه ده چې تنوري هم شته پکې، د کړایي بولانی هم شته ده چې هغوی څنګ کې دلته یو بله کراچۍ لګېدلې ده او همداشان که وګورئ پورې غاړه نو بیا د سمساري دوکانونه دي او ډېری ورونه بیا نو کوښښ کوي چې دغه کوچنیو دوکانونو څخه پیر وکړي او د ځان هغه کوم د اړتیا وړ توکي چې دي همدلته یې راونیسي، ځکه د ښار دننه چې کله هم څوک ځي نو هلته یو څه قیمتونه لوړ وي، نو ډېری کوښښ دا کوي چې دلته راسي. درنو لیدونکو تاسې د همدې سیمې یو څو انځورونه ګورئ، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي، همدلته په همدې ساحه کې ولاړ یم، مکریانو سیوم سیمه ده او شاته تاسې کتلی شئ چې عزیزي ټاور دی. دلته یو ورور له ما سره ولاړ دی، له دوی سره به د دې سیمې په تړاو باندې خبرې کوم. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی محترم صحتمند هستی؟ زندگی بخیر میگذره؟ شکر الحمدلله. چیال داریم؟ بخیر باشین. بخیر میگذره. تشکر. نامتان چیست؟ اسمم ندیم احمد ظاهر هستم، باشنده ولایت کابل. ظاهر صاحب چه وقت میشه در کابل زندگی میکنید در این منطقه؟ تقریبا یک مدت 15 سال میشه. 15 سال؟ چند ساله هستی خودت؟ 15 سال. خودم عمرم تقریبا 19 میمه. 19 یعنی در 14 سالگی آمده بودی کابل؟ همونطوره گپ هست ولی جان. خب دیگه شاید شما معلومات خوبی هم داشته باشین درباره منطقه، درباره فرهنگی مردم کابل دیگه. بسیار فرهنگش خوب است. تا فعلا کدام بدی است مردمش است جامعش ندیدیم دیگه. انشالله که تا ابد هم تو باشه. آمین آمین. و چی فکر داری، چی نظر داری درباره این پروژه هایی که این جمع عملی شده و کارهای در طرفای شما هم دیگه پروژه عملی شده نه؟ جا نه، تقریبا پیش خانه خودم و تقریبا دکان 2-3 سرک هم تو نوآباد شده. همین قسم که می‌بینی. خب دیگه است پروژه‌ات فعلا روان است، خوب است. آینده کشور چیز بسیار مفیده. اینجا قبلا هم از این جای رفت آمد کرده بودین یا نه؟ بله. تقریبا مدت 10 سال میشه که هستیم.
نبایم هفته یک 2 3 روز میایم. خب پیش از این که امارت اسلامی حاکم شوه وضعیت سرک چه قسم بود و فعلا چه قسم است؟ دیده بودی وقت یا جانا بله نسبت به او خیلی این وقت حال تغییرات خیلی آمده اینش. از لحاظ امنیت بگی به حجابی خیلی گپاست که آدم شریک کنه خوب است. تغییرات زیاد خیلی خیلی دیگه سرک موجود بود وقت یا نه؟ یعنی یا نو جور شده یا نه بود خب بود فقط سرک نو آمده دیگه کارش نیم کاره مانده دیگه معلوم نیست که دوباره چه وقت کار سرش آغاز میکنه. کارش در وقت میتونست راحت رفت آمد کنی یا نه؟ میشد خب بعد از 8 بجه شب دیگه نمیتونستی خالص دوزی و نامنیتی بود که خلاص اینجا خب باز بیخی نزدیک به شهر هم است مکرایان سوم و اینجا که میبینید دیگه قلب شهر است دیگه اصلا ایگه پس خوب نامنیتی بود خیلی بعد از 8 بجه شب دیگه 9 بجه شب بالا گشته نمیتونستی و فعلا خود دیگه راحت هستش مشکل خو نیست. نه انشالله فعلا که 10 بجه بریم راحت هستیم راحت گشت گذر. یعنی ما شما که میبینیم نمی شهر کابل هر کسی که کدشان صحبت میکنیم و درباره امنیت میگه که میتونیم 10 شب 11 شب یک شب میتونیم راحت زندگی کنیم. این یک نعمت بزرگ نیست برای مردم ما؟ خیلی خیلی باید همیشه انسان شکرگزار باشه. شکرگزار هستیم الله از اینکه برتر شه به ما نصیب کنه. آمین آمین. و اگر مشکل برای کسی نسبت شو پیدا میشه مریض داشته باشه مشکل دیگه یک مهمانشان بیای از ولایت دیگه میتونه دیگه راحت بره با مهمانشان رسیدگی کنه و با مریضایشان میتونه دیگه. خب صحیح شخصا نه خودم امروز بعض دوستا رفیقا که میام مهمانا 10 بجه 11 بجه میبرایم ما تو دیگه. و اگر ببینیم خود اشارهای کشورهای دیگه که میبینیم مردم شهر دیگه نصف شو میره چکر میزنه مو چراغا که روشن میشه یک نمای دیگر با خود میگیره می شهر نه و ما امید داریم که آهسته آهسته بریم به اون طرف که ما یک وقت در شهر کابل نصف شو برای ما چراغای روشن داشته باشیم یک نمای دیگه ببینیم که ما بدانیم که با کشورهای دیگه بگویم که ما تو شهر داریم دیگه به مقایسه باشیم دیگه. نه ان شاء الله از که بالاتر هستیم خوب پایینتر نه میشه ان شاء الله چیز تا بعد ماندنی نیست. ان شاء الله زنده باشی بخیر باشی. تشکر همچنان بخیر باشی زنده باشی. خوش شدم از ملاقات. تشکر بخیر باشی درنو لیدونکو تاسو د غزوان خبرې واورېدلې او چې دلته تقریبا 15 کاله کېږي چې دلته په دې سیمه کې اوسېږي او دغه سیمې هغه د ټولو فرهنګ او د اوسېدو او د دې سیمې په ټولو مشکلات او ستونزو باندې هم خبر او تاسو سره هم هغه څه چې دلته لیدلي شریک کړل ورځو د دې سیمې نورو اوسېدونکو سره هم خبرې اترې کوو بیرته راګرځو. لکه څنګه چې تاسو د دې سیمې د خلکو خبرې واورېدلې په تیر کې په دې ښار کې ډېرې ستونزې او مشکلات موجود وو. د ښار منځ دی مهمه سیمه ده که وګورئ دریم مکریانو دلته په ښار کې چې کله هم پوښتنه کوئ دا سیمې شاوخوا ډېرې زیاتې مهمې دي خو دلته دا خلک له ستونزو سره ډېر لاس و ګرېوان خو نیکه مرغه چې دغه ستونزې حل شوي دي او د امنیت له لحاظه د خلکو د کاروبار له لحاظه هغه ستونزې چې موجودې وي هغه انشاءالله حل شوي دا سړکونه پرانیستل شوي دي او په اوس وخت کې ته نه زموږ دغه غرونه چې دلته اوسېږي دوی ترې نه ګټه اخلي درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو چې دغه سیمې ته او د دغه سړک ته مو ځانګړې کړې وه ستاسې د پام وړ ګرځېدلي تر بلې هغې چې زمین حق امني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه.